افغان تنکي ځوان پاکستانی غوره توپوهونکی کلین بولډ کړ. سلام او مینه خوږو نازنینو دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. افغان تنکي ځوان پاکستانی غوره توپوهونکی کلین بولډ کړ. د انګلستان بلاست سیالۍ چې د جولای په میاشت کې پیل شوې دي په جنوبي ګروپ کې د یکشنبې په ورځ د اګست په 4 نیټه د درې واړو افغانانو لوبې وي. مجیب الرحمن د دې لوبډلې میډل 6 له سمرسیټ لوبډلې سره مخ شوه. په سمرسیټ لوبډلې کې د شلاوریزو لوبو لومړی نمبر توپوهونکی پاکستانی بابر اعظم اوپننګ ته راښکته شو. میډل 6 لوبډلې په شل اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره د ایف ډیویلرز د بهترینې توپوهنې په مرسته 215 منډې وکړې. ډیویلرز پکې په 15 توپونو د 9 شپږیزو او یوې څلوریزې په منتیا اتیا ناسوځېدلې منډې وکړې. له ډیویلرز سره لوبډلې مشر ډیوډ میلن 50 منډې شریکې وکړې. سمرسیټ لوبډلې بابر اعظم او ټام بنټن په سترې هیلې لوبغالي ته راولېږل. خو افغان 18 کلن ځوان د سمرسیټ لوبډلې د اوپننګ ستنه ونړوله. هغه بابر اعظم په 4 منډو کلین بولډ کړ. د بابر اعظم لپاره اوم توپ له خطره ډک و. بابر اعظم هڅه کوله چې د افغان هوښیار توپ اچوونکي مجیب الرحمن توپ ستر شاټ لپاره اوچت کړي، خو مجیب د هغه وکټ ولړزول او د وکټې بیلزونه یې د وکټ ساتونکي لاسونو ته ورسول. بابر اعظم په افسوسي حالت کې لوبغالی بهر شو. مجیب په نوي توپ بې ځوابه توپ اچونه کوي، نو لوبډلې مشر پرې اعتماد وکړ او د وروستیو اورونو لپاره یې د فشار په خاطر بالینګ ته راوغوښت. افغان ماهر توپ اچوونکي ورپسې اورونو کې د سمرسیټ لوبډلې د لوبډل مشر ټام ایبل وکټ په کیچ سره وغورځوله او سمرسیټ لوبډلې په چیسنګ کې له ناکامۍ سره مخ کړه. مجیب الرحمن په 4 اورونو کې 34 منډې ورکړې او یو پاکستاني په ګډون یې 2 مهمې وکټې واخیستلې. که مو ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.